ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. دا کونړ ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ستاسو پام راګرځوم د دې مهال لنډو خبرونو ته. د کونړ امنیه قوماندان الحاج مولوي ضیاء الحق حامد ولسوالیو ته د سفرونو لړۍ په ترڅ کې د کونړ نورستان او عمومي شهرات د پولیسو امنیتي کنډک نه لیدنه وکړه. د هلمند سیمه‌ییزو مسؤلینو په دغه ولایت کې د 2.5 کیلومتره سړک او د 350 متره پل د جوړولو چارې د پیل کېدو خبر ورکړی دی. په دغه مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت وزیر مولا خیر الله خیرخوا د یاد سړک په جوړېدو خوښي څرګنده کړې. هرات کې د یو ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه شوه. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د څه د 2 میلیونه افغانیو په لګښت یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. د بغلان په اندرابو کې بزګرانو د کوکنارو د کښت پر ځای د کچالو کښت مخه کړي. د بغلان د اندراب په بونو د حصلا او بلایسار ولسوالیو کې د تیر نظام پر مهال په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه کرل کېدل. روزګان کې د 2 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د روزګان ولایت ځایي مسؤلینو د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د 2 کیلومتره سړک د جوړېدو خبر ورکړی دی. کونړ کې د انټر کلب سیالیو په لړ کې د قاضیانو کرکټ کلب او کډمار کرکټ کلب ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رین هیری جسوال خبري غونډې ته ویلي چې هیوادي د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې بهیر بیا ځلې پیلوي.